که د چا هم پوزه بند وي یا نزله زکام یا په سینه باندې بلغم وي او هغه بهر ته نه راوځي نو د دې بهر راویستو دپاره اسانه طریقه او اسانه طریقه دا ده چې تاسو به اوبه ګرمې کړئ او د هغې نه چې کله لوګي شروع شي کوم ته چې باپ ویلی شي نو دا به تاسو تیروئ او کله چې دا تاسو تیر کړئ نو ستاسو په پیپړو او کوم چې په مخ کې ساینس دي په هغه کې بلغم وي نو دا نرۍ کوي او د دې سره بهر ته په اسانتیا سره راوځي. او دویمه طریقه یې دا ده چې تاسو نیمې ګرمې تړمې اوبه خامخا د ورځې ډېرې زیاتې څکئ چې د هغې سره هم تاسو چې کومې د پیپړو نلۍ دي په هغه کې کوم بلغم وي هغه نرۍ کېږي او بهر ته په اسانتیا سره راوځي. او دریمه طریقه که چېرې تاسو مرۍ هم ورسره پړسوب کړې وي او بلغم وي نو تاسو به اوبه تودېږي او په هغه کې به تاسو مالګه واچوئ او د هغې غړغړارې به تاسو وکړئ چې د هغې سره ستاسو په مرۍ کې کوم پړسوب وي دا هم کمیږي او د دې سره ستاسو چې کوم بلغم وي دا بهر ته راوځي او کومه نزله چې ستاسو وي نو لاندې پیپړو طرف ته بیا کوشش نه کوئ. او ستاسو د صحت لپاره خالص علاجي زموږ سره که چېرې تاسو ته پکار وي نو زموږ د وټساپ په لاره کنټیکټ کولی شئ. شکریہ. الله حافظ.